این منطقه به چی نام یاد میشه؟ دیبری. جان؟ دیبری. دیبری. دیبری منطقه. ماشاءالله پریمان بیننده داریم، هم یک بیننده برای ما یک ماشین نشکر بخره بس دیگه. مردم بسیار با فرهنگ از دولت توجه زیاد کرده. خوب منطقه پاک و پاکیزه و سرسبز. خب بدرنگ از وطن است؟ نه فارمی است. خب فارمی خواست میگم فارم ده کجاست دیگه؟ خودمی افغانستان است. آره. بچه از کجاستی؟ همین بروت خودت تا میدم میگم ما بچه چردی هستیم بچه اواسط باشه. این چردی را چرا چردی میگه؟ قلعه پخچه، قلعه بادرخان. کلی په زړه پورې او زړه راښکونکې سیمه او ساحه واقعیت سره چې ډېره ښکلې شنه منظره ښکاري. کابل ښار ښکلا دوستانو په ناپېژندګلوۍ کې ځینې دوستان راځي بیا له موږ څخه پوښتنه کوي. موږ خپله ناشنا په ډېره اندازه نه یو بلد. طبیعي ده چې د کابل ښار ماشاءالله ډېره پراخه سیمه او ساحه لري په موجودګۍ د 14 ولسوالیو البته، خو ښار ډېر پراخه حتی چې ډېرې ولسوالۍ هم له ځانه سره مدغم کړي دي چې د هغې د جملې نه د باګرامۍ ولسوالي او ورسره په څنګ کې د چهاراسیاب ولسوالي. نو په لحاظه ځو نن دوستانو کوم ځای چې مو هدف کړی دی ښکلې سیمه او ساحه، تاریخي سیمه او ساحه، د چاردي سیمې ته ځو. هلته د دوستانو سره زړهخوالې لنډې مرکې لرم، هغه منطقه په تاسو باندې ګورم، نور ښاري کلیپونه هم له تاسو سره شریکوم. فعلا چې زه په کوم ځای کې قرار لرم دا هغه غځېدلی سړک دی کوم چې مستقیم ځي د کوټې سنګي په لور باندې او تر شا مې د علي آباد شفاخانه، اتاتورک، ورسره په څنګ کې ښي طرف ته مې دوستانو د کابل پوهنتون قرار لري. مخکې ورځو ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس د ستومانۍ ونه کوي. بیننده‌های نازنین منطقه معلوم نیست کجا رسیدیم بخیر. خب از این برادر ما پرسان میکنیم سلام لالم خوب هستی؟ بخیر. صحت خوب است؟ مسئول پیاتی نشکر. خب اسمتان؟ ظاهر خان. بله. این منطقه به چی نام یاد میشه؟ دیبری. جان؟ دیبری منطقه. ظاهر جان چطور است پروشات؟ والا بس خوبه روز یک 700 800 1000 میشه، زیاد نمیشه دیگه. زیاد کار همه میشه. بله ما هم میکردیم. مصرف ازی چقدر است که بخریم بخیر؟ یاره مصرف زیر 60000 تو 80000 قیمت است دیگه. 60000 80000 80000ش بهترین ماشین است. بهترین ماشین است. زره گزارم میکنه. خب ماشاءالله پریمان بیننده داریم، هم یک بیننده برای ما یک ماشین نشکر بخره بس دیگه. بیا توکل به خدا ما بر شما میخرم. خوش باشی عزیزم. این پس با کدام تکالیف بالخصوص مفید است می آب نشکر؟ سنگ گرده باشه، چشمک از کمزور باشه، کمر دردی چیزا برزیا خیلی خوب است. بریزان و درد و پای دردی و کمر دردی خیلی خوب است. گزارم میکنم. نشکر از کجا میاری؟ از جلال آباد. از جلال آباد. و خودت از کجا هستی؟ از جلال آباد است. جلال آباد است. این شاید یا باش یک لحظه باشین بیننده نازنین صدایش مثل مردم عربا واری است. بله است. عرب است. عرب است. عرب است. من نگویی. شما خبر ما نگفته بودین که من نه. تو گفتی که عرب است، ما گفتیم. خب بسیار خوب. از سراچه علی خان. آفرین. سراچه. خوش باشی ظاهر جان. با امید موفقیت و کامیابی. اولین نفر ما پیدا کردیم گفت که بیادر 600 700 800 1000 میگه کاروبار میشه. شکر است به خداوند. باید شکر بکشیم. خداوند خودش میفرماید اگر ما بنده می بودم فقط از خداوند خود شکر گزاری و صبر. خیر
اینمی دو سه کلمه را میگه متواتر ما تکرار میکنیم. کسی که مشکور باشه، کسی که شکرگزار باشه، روزی از او پریمان میشه. چیزی که او طلب میکنه برش خداوند زیاد میکنه. تشکر بداریم. زنده باشی بخیر. خوش باشی. ظاهر جان عرب. زنده باشی. تشکر. متشکر در خدمتش هست. خوش باشی. خوش باشی. زنده باشی. بخیر. به ندای نازنین شکر والا را خو شما دیدین. امی برگر والا هم گله نکنه بان کمرای می بیادریم هم یک ذره یک صحبت کوچک میکنیم. سلام سلام لالا. او تخمه مرغ خوب یک لوکس رنگم داده بود. خیال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ جان خوب هستین؟ شکر بخیر باشی. شکر الله خدا. اسمتان؟ اسم حبیب است. حبیب جان. مصروفی؟ مصروف برگر هستم. برگر فروشی. چطور است برابر عزیزم؟ خدا مهربان است. شکر کارو مزه نداره. باز مزه و شکر میکنیم بیادم. همین جور است. بیکاری کردن هزار با شکر بیاده. از بیکاری کردن؟ از بیکاری کردن هزار با شکر ها. شکر است. ها بیاد چیزی میشه یک لقمه. خدا مهربان است. بله. دیگر که خانه میری دیگر دستپور میری ان شاء الله دست خالی خونه میری. خدا مهربان است. ها دستپور میری. منطقه دیبوریست؟ منطقه دیبوریست بله. مردم بسیار با فرهنگ از یا دولت توجه زیاد کرده. خوب منطقه پاک و پاکیزه و سرسبز. سای مکتبا ما سای پانتونام است. کل سرسبز پاک تر. یعنی مردم کلگی درس تعلیم یافته و تحصیل یافته است. برکت تعلیم است؟ تعلیم است بله. هر سای خود پاک میکنه و نظام هم جورو میکنه هم سای. شما کدام اشغالدانی چیزی را ماندی اینجا؟ ما یا پیپ رو جمع میکنم برای برم دیگر خانه. خب از اینجا انتقال میدین دیگه. کاغذ مغاز جمع سر میکنم. سرک دیگه چیزی نمیمانی. نه فقط کل سایم پاک است هر طرف. دیگه دستفروشا، دکاندارا، مغازه والا، سوپرمارکت ها والا با اونا چی پیامی داری در والا باید پاک باشه سایشون دیگه نظام بده. از لحاظ دینی باز چطور؟ اگر پاک نباشیم دیگه نماز نمیشه دیگه بله. بیشینید بخیر. تشکر. خدا. با امید موفقیت. زنده باشی. زنده باشی. ببین دای نازنین پیش میریم همینطوره تا چردی. نقطه به نقطه قدمه به قدمه امرای هموطنای عزیز صحبت‌های کوتاه. شکر څنګه یاره دا خو مړه دا جوارو کار خو دا د کوم ځای؟ غزنی. غزنی یا غزنی کوم جوار کیږي؟ کوم ولسوالۍ کې دی؟ دیا کو اندر ټول دی یک او اندړو. اندړو نه خو به کوم ولسوالۍ ده؟ ولا که خاص ته نه بلده. چار دیوال به ګوره. څنګه د کاروبار څنګه ده؟ شکر ده کړه. او دا نوم دی؟ ذبیح الله. څومره خپل نوم دی؟ دا نوم د خپل ځان انتخاب کړی؟ نه پلار مې باندې. یعنی خپل حق په ځای کړی دی؟ او خیر. څنګه د کاروبار؟ ښه ده شکر. ورځې څو دانې خرڅېږي؟ یاره یو نیم سل دانې خرڅېږي. ماشاءالله یو نیم سل دانې. هره دانه کې چې 15 افغانۍ پاتې شي به څو روپۍ کېږي؟ 15 نه پاتې کېږي. 3 خو به پاتې کېږي. ها؟ 2 نیمې به پاتې کېږي؟ بیا خو ډېر ښه ده نو. که به دواړه نیمې دي که نه؟ موږ نن پیسې نه دي راوړي یاره. صحیح ده که اوس جوار په مخ کې پیسې راکوي. پیسې غواړې جوار غواړې. یاره جار دې د خولې نه شمانو دواړه غواړو. دواړه ورته یا ذبیح الله جانه کورم دلته دی که غزني کې دی؟ نه غزني کې. چوچو بوچو مالته دی نه بچکی مچکی هر شي. یا واده دې کړی؟ یا واده نه دی دا کړی. پیسې جمع را خیرانو. نوبت د چا دی تا ده که تا نه مشر بل شته؟ بل ډول شته. والا کله کله شپې ځان سره ژاړې؟ یا خوشبو؟ زه خوشحاله اوسې قدرمن شي ذبیح الله جانه. کاروبار نه خوشحاله یې نو راځي. زه ډېر د شکر ځای ده چې فقط ستا یو کار او روزګار روان وي. بادرنګ والا سره ارتباط څنګه دی؟ هغه هم ښه ده. کاروبار یې جوړ دی؟ چېرته دی د بادرنګ والا چېرې دی؟ هغه وړکی دی؟ ته راشه که نه ځوانه. مننه ذبیح الله جانه. هلکه دا تور شي الوچې هم خرڅوي ورسره ښکلي بادرنګ جوړ په خیر ګرانه. صحت خوب است؟ همین تو خندانی معلومی شو بچه. بادرنگ زیاد فروختی چطور؟ نه بادرنگ کای کار است که ما بفروشیم. نه والا زیاد است اینا قدر که سفید کردی خود یک ساعت ان شاء الله ایران اصلا سفید کردم هیچ کاروبار نیست. خدا مهربان است. اسمت عزیزم؟ احمد. احمد جان باید ناشکر نباشیم. ناشکر نیستم شکر است. همه میشه خرج خانه یا بره. خب پس است دیگه تا این شرایط در این وقت زمان که گزاره خانه شو دیگه کلان گپ است. خب بادرنگ از وطن است؟ نه فارمی است لالا. خب فارمی خواست میگم پارنده کجاست دیگه؟ خودمی افغانستان است؟ آه نه افغانستان. خب وطنی است دیگه؟ وطنی. خب بسیار خوب است. وطنی شما امور میگی که بدون فارم چی شود؟ ها؟ اینا که است فارمی را باز وطنی نمیگین شما. بیننده نازنین تا یو جالب خبره ده وطنی هغه بادرنګ او هغه میوه‌جات او سبزیجات ته وای چې بدون د فارم نه د البته وده کوي تکثر کوي نمو کوي او هغه چې په فارمونو کې وي. خو ذبیح نام چی بود بیادر؟ احمد جان عزیز وقت درس تعلیم تان است درس نمیخوانی؟ درس میخوانم. میخوانی؟ سنف چندم هستی؟ 8. ماشاءالله دیوی
آفرین په دغسې ځوانانو چې خپل کاروبار یو مړی حلاله روزي او سره په څنګ کې درس او تعلیم هم جوانانی که همسن و امثال شما باشه اونا فقط یا کاروبار میکنه یا تنها تعلیم پیش میبره با اونا چی توصیه داری؟ و دیگه کس خود ترکی پدر و مادرشون گوده کارشون نکنه و هم درس خود بخونه هم تعلیم خود چی کنه هم کار خود پیش بره. یعنی با یک تیر باید دو شکار داشته باشه. یک تیر دو شکار داشته باشه. احمد جان عزیز خوش باشی عزیزم. تشکر. با امید موافقت. ستاسې هم په امید موافقت. نور لار کې توقف نکوم مستقیم زما چیرته چاردي طرف ته ځم. دا چاردي زه ډېر یادوم نو توکل په خدای چې سره کوم منطقه ده. خیر په هر صورت. بیننده‌های نازنین خوش آمدید شما و ما هم خوش آمدیم بخیر. به کجا؟ به چاردی. منطقه تاریخی چاردی را چرا چاردی میگن؟ مردمش بسیار با فرهنگ مردم است. مشهور منطقه است. بچه از کجا هستی؟ امی بروت خودت تا میدم میگم ما بچه چاردی هستیم. بچه اواسط باشه. حاجی آقا سلام علیکم. سلام علیکم. صحت خوب است ان شاء الله؟ جور هستی؟ خوش باشی زنده باشی. حاجی آقا با می زبان شیرین را به بیننده ما خود معرفی بسازید. من خودم از همین منطقه چاردی. اسمتان؟ اسم ببرک. از این چاردی هستی؟ این چاردی را چرا چاردی میگن؟ چهار قلاست. خب به نام چاردی. چهار قلا؟ حالی یک چند تا قلا یک دیگه جور میشه. این چی رقم قلا بود؟ البته کلان بود. چهار نسبتی. چهار قلا. خب قلعه پخچه، قلعه بادرخان، قلعه محمدیات، چهار قلا. چهار قلا. قلعه چهارم نمیشه نگرفتی؟ خود چهارم گرفتم. یکی قلعه پخچه که یکی بادرخان است، یکی قلعه محمدیات است، یکی خود چهار قلا. درست. مردمی چهار قلا با چی کاروبار مصروف است؟ والا کلش غریب کار است. سابق زمینه کشت و کار. زمینای کشتی بود کلش فروخته شد خانه جور کردن. سر مردم فروخت یا بین خود تقسیم کردم میری؟ سر مردم فروختن از بدبختی. درست. چند سال میشه که شما روی به این کاروبارتان آوردین؟ سابق چی کار داشتید؟ یک 5-6 سال میشه که هم اینجا هستیم. سابق چی کار بودی؟ سابق ایران بودم. ایران بودی؟ بوده باشه و جوانی را اونجا در ایران سفری کردی دیگه؟ نوشی جان. نوشی جان. حالا این در 4 پایه. اولاده مصروفیت چی مصروفیت داره؟ چی کاروبار میکنه؟ اولادای من 2 تا از بیکار است. بیکار است. اینا خودم در 4 خلق پیاده کچالو خدا گشته می‌نیم. کاش که در توان ما یک چیزی میگید. سر صدقه شما میکنم. خوش باشی علی آقا. عزیزدارم خیلی خوش شدیم. چاش تکت ما میباشید. زنده باشی. بیننده نازنین بیشتر به شما یادآوری کردیم که رسیدیم بخیر با چاردی. حالی چی نام چهار قلا رو میگرفتیم. کاکا برای ما قلا را قصه کرد. در دان و زبان ما قلا ما. د دې خلکو په قوي فرهنګ باندې عمده استدلال او دلالت کوي چې د چاردي لپاره یو ښکلی او ځانګړی منار جوړ کړی دی. البته سیمې او ساحې هم یو ځانګړې ښکلا دې منطقې ته وربخلې په خاطر د دې چې ډېر پراخ او وسیع سړکونه ربط احمد جادې په منځ کې ډېر یو پراخه پارک ولي جان باید انځور په بڼه تاسو ته در ورسوي. واقع سره که فکر وکړو ډېره ښکلې منطقه ده، ښایسته سیمه او ساحه ده او خلک هم ډېر فرهنګي خلک دي په خاطر د دې چې دغه کمې ونې چې د ښاروالۍ له لورې د ریاست سرسبزۍ له لورې البته کشتوکار شوي دي، دوی ته دوی په خپله هڅه او کوشش کړی دی چې تر څو یې آبیاري کړي او وچې پاتې نه شي. نو دوستانو زه هم همدومره به کفایت کوي. ولی جان به ځینې کلیپونه د سره د دې سیمې او ساحې شریک کړي
او مله به اجازه راکړئ نوره کوم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو ښکلي او بل ځانګړي گزارش چې زه صاحب الله صاحب سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې به په لویه بخښنې په خدای وسپارم هر چیرې چې یاست سره زما خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ السلام علیکم